ډیری داسې خویندې شته چې کله په پردو ودونو کې یا د پردیو په ښادیانو کې ګډون او شرکت کوي د ښو نه ښې جامې په تن کړي، خو دا د نورو خلکو د ښودنې لپاره، خو چې کله خپل خاوند سره په خپل کور کې ژوند کوي دې څیزونو ته بیا د هغې توجه نه وي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د نیکې ښځې صفتونه بیانوي په هغو کې یو صفت دا دی چې کله خپل خاوند خپلې میرمنې ته وګوري په کتو سره خاوند خوشحاله شي. دویم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وفرمایل وان اقسم علیها ابرته. د قسم پوره کولو مطلب دا دی چې خاوند په ښځه باندې اعتماد وکړي او قسم وخوري. مثلا دا ووایي چې په الله قسم ته به دا کار ضرور کوې، نو د مسلمانې او نیکې ښځې صفت دا دی چې د خپل خاوند قسم به پوره کوي اگر که دا کار د دې مسلمانې ښځې د مزاج خلاف وي یا د مشقت کار هم وي. دریم صفت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانوي وان غاب عنها نصحته فی نفسها و ماله. د خاوند په نشتون کې د ځان او مال خیال ساتلو مطلب دا دی چې دا ښځه ازادي نه کوي، اجنبي او غیر محرمو سړو سره د ربط او تعلق علاقه نه ساتي. تاسو به لیدلی وي او اوریدلی به مو هم وي ځینې خویندې شته چې کله خاوند نه وي هغه خور بیا بې پردې ګرځي، هغه خور بیا پردو سړو سره په خبرو اترو کولو کې شرم نه محسوسوي. او د مال د خیال ساتلو مطلب دا دی چې مال بې ځایه نه لګوي، اسراف نه کوي، سامان په حفاظت سره استعمالوي. څنګه چې خاوند موجود و دې اسراف نه کوه، نو چې کله خاوند موجود هم نه وي نو همدارنګه په خپل مال کې دا خیال ساتي بې ځایه یې نه لګوي. نو دا د نیکې او متدینې خور صفتونه دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ویناوو کې بیان کړي دي. نو راشئ خویندو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویناوې واورئ او که په تاسو کې دا صفتونه نه وي د دې نه وروسته یې پیدا کړئ چې الله رب العزت تاسو جنتي کړي او جنت ته داخلې شئ. همدارنګه ابن حبان په خپل صحیح کې او صاحب د ترغیب و ترهیب په خپل کتاب کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت سره بل حدیث را نقل کړی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا صلت المرأة خمسها وحسنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من ای ابواب الجنة شاءت. محمد رسول الله فرمایي ښځه چې کله 5 وخته مونځ کوي، د خپل عزت او ناموس حفاظت او ساتنه کوي او د خاوند اطاعت کوي، نو هغه چې د جنت په کومه دروازه غواړي هغه د جنت ته داخله شي. خورې کله چې ته د 5 وخته منځونو پابندي کوې، منځونه په وخت سره ادا کوې، د خپل ناموس او د خپل د عزت ساتنه کوي، د خپل خاوند اطاعت کوي، نو د آخرت په ورځ به د الله رب العزت له طرفه تا ته وویل شي چې ای مسلمانې د کومې دروازې نه چې ته غواړې د هغې دروازې نه جنت ته داخله شه. ښځو دپاره څومره د فضیلت او مرتبې خبره ده. جنت ته د داخلېدلو څومره آسانه نسخه ده چې محمد رسول الله درښودلې ده. عام طور باندې زموږ خویندې په منځونو کې کوتاهي کوي، اکثره خو داسې دي چې د سره مونځ نه کوي، او ځینې بیا داسې دي چې کلی کوي او کلی نه کوي،
او ځینې خو بیا داسې دي چې منځونه خو کوي په وخت نه کوي. د سهار مونځ په هغه وخت کې کوي چې لمر راختلی وي، د ماسپښین مونځ په هغه وخت کې کوي چې د مازدیګر وخت